سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ. د استرالیا کرکټ بورډ د افغانستان پر وړاندې 3 نړیوالې شلاوريزې لوبې یو ځل بیا لغوه کړلې. د استرالیا کرکټ بورډ په یو لامع خپرولو سره د طالبانو حکومت پر مهال په هیواد کې د ښځو انجونو بشپړه حقونو خرابېدو یادونه کړې ده. ټاکل شوې وه چې افغانستان او استرالیا ترمنځ 3 نړیوالې شلاوريزې لوبې د اګست میاشت کې په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان په کوربهتوب ترسره کېدلې، خو د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې دا درېیم ځل دی چې د استرالیا کرکټ بورډ د افغانستان سره لوبې لغوه کوي او دا درېیم ځل دی چې لوبې نه ورسره کوي. د جمهوریت د سقوط وروسته استرالیا د افغانستان سره یوازینۍ ټسټ لوبه هم لغوه کړله. ټاکل شوې وه چې په 2021 کال په لومړۍ میاشت کې به ترسره شي. له هغې وروسته د 2023 کال په لومړۍ کې افغانستان د استرالیا سره 3 نړیوالې ورځنۍ سیالۍ هم لغوه کړلې، خو اوس استرالیا د افغانستان سره د 3 نړیوالې شلاوريزې سیریز هم لغوه کړی دی. که تاسو غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.